د سیجیشن پښتو ټولنې هندارې د پروګرام درنو لیدونکو سلام. په کابل کې سهار وختي ده او تقریبا هوا هم ډېر یخه ده. موږ نن یو پخلنځي یا رستوران ته راغلي یو، غواړو چې په یو ځانګړي خوراک باندې ستاسو لپاره راپور چمتو کړو. منتو خوراک ده. دا چې منتو خوراک په افغانستان کې څومره مشهوره ده، څومره مینوال لري او په څه ډول سره دلته پخیږي، راځئ په ننني پروګرام کې به تر پای شیبو له موږ سره وګورئ. ملتیا مو وکړئ. لکه څنګه چې مو د خپرونې په پیل کې یادونه وکړه چې نن په افغاني منتو باندې راپور درته جوړوو. دلته اوس زه له استاد سره ولاړ یم، تاسو به یې ټوله پروسه را سره وګورئ. قدرمنو دوستانو، له استاد سره به ځم دغه د ماشین په د وړو په نرمولو کې. البته منتو خو له وړه څخه جوړیږي، له غنمو څخه جوړیږي، نو دا به زه څه کومک ورسره وکړم، څه ناڅه دا وړه به ورته نرم کړمه چې موږ هم خپله برخه پکې واخلو. دا به نو بیا داسې ورو ورو اړوي تر څو دغه وړه سره جلا نه سي او وړه په ارام ارامه سره نرم سي تر څو منتو ته چمتو شي. حالا اینو میبرم. اول شامی را ماشین میکنیم، گوشت گوسفند از شامی ما. شامی را ماشین کردیم، باز یک کم ذره پیاز گرد میکنیم بر شامی. پیاز گرد کردیم، 4 مساله گرد میکنیم برزی. 4 مساله داره، نمک چینایی داره، خب مشت داره، این چیزا را گرد میکنیم استاد. علتشون از خیلی خوشمزه میه، خیلی خوبش، موادش بالاست، مواد بالا میپرتیم، گوشت گوسفندی جور میکنیم برش. خوب از سال بلد شدیم استاد، نکده باشیم سخت تمام میشه، کده باشیم آسان تمام میشه برمون. حالا اینجا جای بخش زنانه هستیم، هم زنانه رو پیش میبریم، هم انتوب پر جور میکنیم. انت کم کم میمونیم برش اندازه خودش. زمستان خیلی خوب میشه، مشتری هم زیاد میشه، هوا سماعات خود در میتیم، مشتری ما زیاد از جای گرم کجا باشه همونجا میشینه. غذای گرم است، خیلی فوق العاده غذا است. بعد از این پرکا چنده میشه، پرکا رو چرب میکنیم، در پرکا میچینیم، باز دیگ منتو از دیگ منتو میمانیم. باز پخته شد، سر از اون مرچ سیاه میزنیم، گشنیز میزنیم، باز در قابا میکشیم. زیاد وقت میشه که در افغانستان مردم منتو میخوره، ولی منتو یک غذای مروج است، بسیار غذای خوب است. در دیات هم با سبزی و چیزا پخته میکنن، در بازار با گوشت و چیزا پخته میکنن، بسیار غذای نیک است. خوب ذائقه داره، ماشاءالله خوب مزه داره. مردم زیاد شوقش منتو کرده، زیاد میخوره. در ولایت هم استفاده میشه، در کابل جافته است. خوب تر یک ذره لپ چپش برابر است دیگه، خانه خود نهایتا یک ذره ضعیف میباشه دیگه. چارج شده بود همیشه بیایم، غذایش خوب است دیگه. منتو هم یکی از غذای افغانی است مشهور و در ترکیب خود گوشت داره، سبزی داره، مزه‌دار است، از همون خاطر استفاده میکنه مردم. ولی اونقدر فرق نداره. خب باز در خانه هم که سیاسرها لایق هستن، در خانه که پخته میکنن، بسیاری از هتل هم که در خانه هم مزه‌دار پخته میکنه. باز هتل هم جای خود داره دیگه. اونا ولی که دم دستا چکر آمدیم دیگه، اینجا در آمدیم دیگه. منتو بسیار غذای خوب است، همچنان در دهات مردم میخورن، در بازار هم، در شهر هم، در هتل هم دیگه. پر از منتو رو مردم میخورن دیگه. قابلی، پلاو، پاچه، مایچه، این چیزا دیگه غذا در قریاجات هم پخته میکنن دیگه. منتو بسیار خوبش است. ولی می خود ما در ماه 2 دفعه
حتما من منتو میخورم. ولی منتوش خوبش است، منتوی گوشتی. منتوی خوبش است. این منتو را که ما جور میکنیم گوشت گوسفند میپرتیم برش. گوشت گوسفند میپرتیم، چهار مساله میپرتیم، نمک چینایی میپرتیم، نمک میندازیم، مرچ قاط میکنیم کتش، مرچ سیاه میپرتیم، تخم میندازیم برش. او را جور میکنیم، باز از ماشین تیر میکنیم. میره از ماشین که تیر کردیم باز میاریم در اینجا ایت خمیر شوار میکنیم. خمیر شکوار کردیم باز کم کم میمانیم. او را کم کم که ماندیم او را باز طعم تیب خورد اینه قیق میشه. باز که دغوری میکشیم، دغوری کشیدیم باز یک 8 تا میمانه. خوراک ما 8 تا میشه. چه رقم جور میشه؟ بله اونا هم جور میکنه، ما از چیزا جور نکردیم تا بالا. ما صرف گوشت گوسفندی جور میکنیم. منتوی ما خیلی خوشمزه است، خیلی خوبش میه، مردم خوش میکنه میه. منتو اینه میپرتیم در دیگ منتو از کلان دیگ منتو داریم. باز اونجا میمانیم 1 نیم ساعت وقت میگیره. و در دیگ منتو ماندیم پخته میشه در نیم ساعت. منتو شورنخی دست خوب است، بازار بد نیست. خمون تا ذره وضعیت شورواله خراب است که نمیمونه کاروبار. گوشت است دمو تلم که از نیمه گوشت نیمه پیاز است. دیگه از ما بازاری است. پیاز و سویا جور میکنیم. طعمش خوب است، به اصطلاح سوزی میشه. بازار والا خوب است، در سر طبعا کار خراب است، یک کس نمیخوره. یک جای صحیح تر گوشه باشه میشه، سودا میشه. زمستان خوب است فعلا. بد نیست، گذران میشه. بله والا شکر است فعلا. والا کار سخت دیگه، جای به جای نیست. مثل میدمون ترافیک است، شارواله است دیگه. باز ما بازاری جور میکنیم، پیازی است. به خاطر که نرخش پایین ارزان تر است، سودا میشه، فروش داره. د منتو د خوراک د پخولو ټوله پروسه مو ولیده او دغه راز د مشتریانو خبرې مو هم واورېدې. د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې منتو په کراچیو کې هم پلورل کیږي او دغه راز واړه هوټلونه هم د منتو د خوراک لپاره جوړ شوي دي او خلک یې خوري. لیدونکو تاسې د منتو پخولو ټوله پروسه ولیده ومکتله. اوس به تاسې په ځای باندې خوند زه وګورم چې څومره خوندور ده. نو دغه منتو سره بیا نخود او لوبیا هم راوړله کېږي. زه خوند ګورم چې منتو افغاني منتو خوا ما خوړلی و، خو یو ځل یې اوس بیا هم خوند ګورم. په دغه منتو کې څو ډوله خوندونه ګډ دي. نو هغه خوندونه زه نسم بیانولی. ډېر خوندور خوراک ده.